حافظ صاحب الحمدلله تکړه او لاندې پوجم الحمدلله تکړه انډیا یې د الله په فضل سره داسې ډي تکړه چې ټول عمر به انشاءالله ډي کی خیر ور بشي او خبر بشي ستا په څیر منافق او فاسق علم د امت لپاره تر ټولو لویه فتنه ده. ستا دغه مرته جناتي ته ورته د حافظ خطاب هم کوي. په وزیرستان کې ډرون بریدونه کوي، ماشومان میرمن یا بېګناه مسلمانان شهیدانوي او ته بیا د ده ثنا بیانوي. دا منافقت دی، دا ریا ده او دا تر ټولو خطرناک ظلم دی. د امام شافعي رحمه الله قول دی عالم که فاسق شي د ټول امت لپاره فتنه ده. دا ځکه چې داسې انسان د هدایت جامه غوندي خو خلک د هلاکت کندې ته بیایي. خلک یې خبره دین بولي خو دا دین نه بلکې دنیا ګټې لپاره لګوي. ستا په څېر د منافقینو خبرې نرمې وي خو نیت مو د دنیا ګټه ده، شهرت، درناوی یا د مال لپاره علم وړاندې کول دي، نه د الله جل جلاله رضا لپاره. له دین څخه د سیاست یا تجارت وسیله جوړه کړي. علم لري خو عمل نه لري، حق پټوي که د خپلو بادارانو یا ګټو خلاف هم دي وي. خلک د ځان تابع کوي نه د قرآن او سنت لپاره. بس پښتنو خیر شي، خلک وپېژنئ. اصلي علم هغه دی چې د ظالم پر وړاندې ودرېږي، نه دا چې د دوی دفاع وکړي. تاسې دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. حافظ صاحب الحمدلله تکړه او لاندې پوجم الحمدلله تکړه انډیا یې د الله په فضل سره داسې ډي تکړه چې ټول عمر به انشاءالله ډي کی. دا ولې دا مشر حافظ صاحب تکړه د پاسه په درله جزونه وګرځول. پاکستان د دوی په نظر کې اړوسونه نن په اقوام متحده کې حافظ صاحب تعالی سترګې اوچتې کړې. کافرانو ملکونه د هغې مشران به هم ناست دي، د مسلمانانو ملکونو مشران به هم ناست دي او د انډیا په 4 پاکستانه چې را یوځای شي دا د یوې انډیا په برابر دی. انډیا غټ ملک دی غټ. نن به په اقوام متحده کې د پاکستان سترګې د حافظ صاحب د برکته اوچتې.